ځکه زمونږ نن عام طور باندې مونږ غریبانان یو، کمزور، مهنګایي ده، پریشان یو. کومه غریبي چې د الله پیغمبر فرمایلی ده، زه مخکې قسم خورم په ذات د الله مې د قسمې که هغه غریب په ټوله ځمکه باندې پیدا کړي. نبی علیہ السلام یو فرمان ارشاد فرمایلو، زما د امت فقرا، زما د امت غریبانان، دا به زما د امت د مالدارو نه 1500 کاله مخکې جنت ته داخلیږي. صحابه کرامو کې هډل وی حرسو د دې خبرې چې د آخرت خوشخبری به اورېده. یو صحابي پاسې نو د الله رسول زړه غریب ما، نو زه تپوس کوم چې زه په دغه ډله کې کېدی شم چې ما الله د مالدارو نه 1500 کاله مخکې جنت ته داخل کی. پیغمبر خدا او تو فرمایل ستاسو غریبی ده. وی د الله رسول بس خوراک څښاک ته او جامه نور خو نشته. وی جامه دی یو د دویمه جوړه شته. وی د الله رسول جامه می دو جوړې دي، خدا یو می د استعمال ده، هغه بل کې بهر نشم راوته. کله چې دا خیر نشي نو هغه واچوم کور کې دا وینځم چې دا وشي نو بار روزما. نبی اسلام تو فرمایل کینا چې دویمه جوړه د شته اگر کمزور ده خو ته غریب او فقیر نه. بل صحابي پاسې دو وی د الله رسول زما حالت د دنم کمزور دی، جوړه یو ده او خوراک بس دې نوري سم نشتا. خوراک د یو وخت ملاوي که دوو، د الله رسول د یو وخت مستقل ملاويږي او د دویم وخت کله کله ملو شي. کنه تم فقیر نه چې کله کله ملاويږي. دریم صحابي پاسې دو د الله رسول جوړم یو ده، خوراک هم د یو وخت ملاويږي. نبی علیہ السلام تو فرمایل وی چې کله د باندې څه غریبي راشي او ډېر پریشان شي او چاته ورشي چې ما ته قرض پیسې راکا، نو سو قرض درکولو ته تیار دي او د الله رسوله دومره مې د مخ درانشته چې خلک راته قرض راکوي. نبی صاحب فرمایل چې خلک قرض درکوي بیا ته فقیر نه کینا. بل صحابي پاسې دو د الله رسول نه جامه شته نه خوراک شته او دومره کمزور یم چې خلک قرض هم نه راکوي، نو آیا زه فقیر یم؟ نبی صاحب تو فرمایل که چرته ورشي او چاته وی چې ما ځان سره به طور مزدور اوساته، دیاړي را باندې وکا، نو دیاړ مار د څوک ساتي ځان سره او د الله رسوله دومره مې د مټو طاقت شته چې خلک را باندې دیاړي کوي، بیا کینه تم فقیر نه. بل صحابي پاسې دو وی د الله رسوله خوراک نشتا، جامه نشتا، سو قرض نه راکوي او دومره د قسمه پرسه حالت او دومره ناتوا او کمزور ما چې څوک را باندې دیاړیم نه کوي. نبی علیہ السلام تو فرمایل په دې حالت کې د الله ناراضي او د الله رسوله ډیر د الله نه خوشاله او ډیر د الله کوم چې دا څه الله راکړي په دې د الله ډېر لوی شکر دی. نبی علیہ السلام تو فرمایل تا ته دي زیری ته د فقراو د جماعت نه او ته به د مالدارو نه 1500 کاله مخکې جنت ته داخليږي. عزتمند دا ټول جهان الټوا او بیا د مسلمان جون. زه عام طور دا خبر عرض کوم د مذاکرې په تور مونږ په خپل خو نه لیدلې، خو مشران پکې ناس د شپېتو یو کالو د 50 نه بره د دینه مو اورېدلې دي. وای د غنمو ډوډۍ یا پراټه به یو اختر او بل اختر ملاوي ده او دا سیز مو په خپلم کتل زما په امزولتیا کې چې کومونه دي دیمم لیدلی چې په کور کې به د مشر جامې زړې شوې ضرور ابه کشر ته سمولې د بچو ته د کشر جامې ورکا اخو د تولی دیالمار بچي چې کم دینو دیالمار رور په خپل په اختر کې په شلیدل پیزار کې اختر تیری خو د بچو سیالي سیال کوي کنه برابرې برکتونه ټول الله د زمکه سر تراوستل. هغه فقیرین ختم دي، هغه غریبه ختم دي. نو دغه فقرا او غریبانان که په دنیا کې خپل حاجت د چامخ کې د سوال په شکل نه پیش کړي، دی هم د الله په دربار کې سفارش وکي یا الله درا سره امداد کړي دي، درا سره امداد کړي دي، درا سره امداد کړي دي او د دې د جهنم فیصله شوې ده یا الله جنت ته داخل کا. چې دغه ټول سفارشان ختم شي الله به د دې امت علما ته اعلان کوي انما يخشى الله من عباده العلماء. د دې امت علما ته الله فرمای عزتمند خبره مې ډیره اخیری تر اوسه دا بس لک توجه تاسو پکار دا لک جواب برا کوي دا چا چې خپل بچي دا پټکی و تور پسر کړی دي دا علما جو کړی دي زوته د مخ کنه مبارکبادي ورکوم چې ستا بچي د ټول مردان مشر وي د ټول صوبې مشر دی د ټول وطن مشر دی قسم دې ک د عالم یو ذره قدر تورسي قسم دې ک د حافظ قرآن د یو لفظ هغه برکت تورسي دی هر برکت تورسي. د دې امت علما تبع الله اعلان وکي تاسو سفارش وکي د دې امت عالمان به عرض وکي یا الله زموږ متعلقین ډیر زیات دي موږ به چا سفارش کو څوک مشاګردان دي څوک مقتدیان دي څوک را سره صرف په دې وجه محبت کوي. معلومه نه خبره شروع کړي وا د پښتني خوره کې قدردانی وا ځکه الله د دې بچو کې عالمان پیدا کوي قدردانو تعالی نصیب کوي. الله بو ته فرمایي ډیر عجیب روایت الله دې به موږ ته یقین نصیب کی
الله به ته فرمایي که چېرې ستاسو متعلقین د اسمان د ستورو برابري او تاسو یې سفارش کوئ چې یا الله د جهنم نه آزاد کې جنت ته داخل کې ستاسو په وینا به د جهنم نه آزادوم او جنت ته به داخلوم. دا د امت د علماء شان دي رونو. کم قسمتي او بد نصیبی دا ده چې موږ د دې زمانه علما د خپل د علم خاوندان او د علماء حقا د دې هغه موازنه او د دې وزن د صحابه کرامو سره کو سوال نه پیدا کیږي. د پیغمبر خدا د زمانه نه چې څومره زمان لري کیږي خیر کمیږي او شر غالبيږي. او زړه په عاجزه سره درخواست کوم درونو ته چې نن خو د موبایل دور درونو مونږ خو د ټچ موبایل برباد کو. زمونږ د علماء تقوا، زمونږ د مفتیانو تقوا، زمونږ د حفاظو، زمونږ د حاجیانو ساده خبره ته کوم مشران پکې ناس یې په کور کې به ترتیب داو چې نیکه سره به نوسې په سنګل سملاستو، نیا سره به نوسې په سنګل سملاستو، د ترور سره د مشر زنانه سره او هغې به ورته سبحانک اللهم نه د مانځه سبق شروع کو او بچي به په دغه مانځه سبق کې سترګې ورلې وده به شو. نن بچې د موبایل په کارټون باندې وده کېږي، د رور نه واخلي، د پلار نه واخلي او لګیا دی پکې او چې نه ورکې ضد د سره کوي. وایي بچي خفه کېږي، هغې په مخ را پرېوځي، سار پلار مو د پروت دی او بچي مو د پروت دی. دغه کور کې برکت به د کوم طرف راشي؟ نن زما د ختم مجلسونه هغه د ویډیوګانو نه چې کوم دی نو خالي نه شو. هغه مبارک مجلسونه چې خلق به دعاګانو قبلېدو دپاره راتلل. اسلامي حکومتونو کې به بادشاهانو خپل د خپل حکومت کارونه پرېښودل او د قبولیت د مجلسونو ته به راتلل. نن خو هغې څومره موږ جړې کټ کې په دې وجه باندې دا علما دا زموږ محسنین دي. نو موږ د دې موازنه په دې زمانه کې دې زمانې سره وکړو. بس د امام بخاري رحمت الله علیه د کتاب بخاري شریف ډېرو خلقو شرح لیکلی دي. یو شارح حکیم ترمذي دی، عجیبه واقعه لیکلې د هغه باره کې. وایي عمر 19 کاله او په خپل باغ کې دستور باغ وخت د عجمو او د عربو زیاتو چې د باغونو نه به غیر چاپیر دیوال چاپیره کړو. یو زنانه رااله یو جنې پیغله او د باغ ته ورله ودته د ګناه دعوت ورکو، د منډه کا او په ځای د دروازې په دیوال یې ودانګل او الله د ګناه نه بچ. عمر د شپېتو نه اورېدلو او یو ته نږدې و. یو ورځ ناستو او شیطان ورته دا خیال راوستو، دا وسوسه په زړه کې رااله چې په دغه وخت کې که تا دا ګناه کړې وې نو خو ته خو هسې واده کړې نه وې، توبه به دې ایستې وه. دا خیال راغی او فوراً په جړا شو او دومره په دې خبره وجړل چې بې حاله شو. په دې کې ورته خوب ورغی او چې څنګه یې سترګې ورلې د آقای نامدار صلی الله علیه وسلم دیدار ورته په خوب کې وشو او نبی علیه الصلاة والسلام ورته تسلي ورکا. وی حکیمه خفه کېږه مه، دا ستا قصور نه دی، دا زما د زمانې نه د لرېوالي قصور دی. چې کله د عمر 14 کاله زما زمانې ته نږدې وې چې او یو کالو ته ورسېدې، زما د زمانې نه 50 کال لرې لاړې. دې دور کې خیر به کمیږي او شر به غالبېږي. نو د دې لوی خیر کم یو دی چې په دې دور کې زما استاد بچو ته د آقای نامدار صلی الله علیه وسلم دا مبارک فرمان متوجه کیږي، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې بهترین هغه څوک دی چې قرآن زده کړي او نورو ته یې ښیي. دا زموږ د دې بچو دا استادان دا دې ته دین ښودونکي دا د دې زمانې بهترین خلق دی، دا د دې زمانې اولیاء دي رونو. په دې وجه باندې قدردان خلق یې او پښتنو کې اسم د علماو قدردانی شته. د الله دپاره د خپل عالم قدر په دې وجه وکړه چې بچي د الله عالمان کی، بچی د الله عالمان کی. او باقي د دې علماو بس اخیری خبره کوم، په دې خپله خبره ختموم. زموږ د ټول پاکستان د مدارسو مشر او د علماو د سر تاج چې نن په قبر کې آرام فرما دی، شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه فرمایل وایي زما علم د الله په نس قبول دی. نو چا ورته وایي حضرت دا خو ډېر لویه دعوه ده، دلیل یې څه دی؟ وایي دلیل ما سره شته ځکه دعوه مې هسې نه ده. وایي دلیل یې دا دی چې زما بچي الله عالمان کړل. که زما علم د الله په نس قبول نه وي نو زما بچو ته به الله علم نه نصیب کو. او بیا به فرمایل وایي زما د بچو علم هم د الله په نس قبول دی. نو تپوس کوونکي تپوس کوي حضرت دا خو د هغې نه هم لویه دعوه ده. وایي او دلیل ما سره شته. وایي زما د بچو علم ځکه د الله په نس قبول دی چې زما بچي الله د دین د خورلو دپاره قبول کړل، د نورو بچو یې استادان کړل. نو که زما د بچو علم د الله په نس قبول نه وي نو زما بچو نه به الله د دین کار نه اخیستو، د دین دپاره به قبلول نه. دا څومره چې په دې مخې ته دې خوا او په دې مجمع کې علما ناست دي، که د یو مسجد دننه
د نورانی قاعده خدمت هم کوي او د بچو ته د الله کلام خي دا هم ټول د الله په نس قبول دي. ځکه د تبلیغ والا مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه د عظیم فرزند مولانا محمد یوسف کاندلی رحمت الله علیه قول دی وی الله خو اخلاص ته ګوري او چې کوم خلق په زړه کې اخلاص وي او نیت د الله د رضای هغه که بچو ته نورانی قاعده خي او کلویو بچو ته بخاری شریف خي د الله په نس دواړه برابر دي. مقصود د الله رضا ده. په دې وجه بیا خپل خبره تر اعظم قدردانی د علماو کې او نیتونه ننداو کې ان شاء الله چې خپل قابل بچی د الله دین ته وسپاره. هغه دور ختم شو، هغه شل ګډ بچی چې به خلق خپل هغه مدرسو ته ولېږل ختمونو ته چې راځي د مدرسو په پروګرام کې چې شرکت کوي په دې نیت سره چې زما بچیم الله پاک د دې صف چې کوم دی نو هغه د دې صف او دولو والا جوړ کی او په دې صف کې الله پاک زما بچیم شامل کی. الله دې په دغه خبرو ما تم د عمل توفیق نصیب کړي او تاسو تم